بسم الله الرحمن الرحیم ان السلام علیکم زم ستا سرور ابرار خان داودزی نن مونږه د لیبارټری باره کې ډسکشن کوو د پریکټیکل لحاظ سره پریکټیکل ډیر ایزی دی هغه کسان لپاره چې کم تیورټیکل باندې ځان پوه کړی وي دا مونږ خلکو وی چیرې تیورټیکل سچاله فائدہ نه ورکي نو هغه کسان ته زه یو ریکوست کوم چې تاسو فرست ټایم باندې چې کوم دی ځان په تیورټیکل باندې مکمل پوه کړئ د هغې نه پس چې تاسو پریکټیکل ته کله راځئ نو پریکټیکل تاسو ته ډېر انتهایی ایزي وي تیورټیکل کې تاسو هر یو شی ویلی وي صرف دام نه وي چې تاسو هغه تیورټیکل کې تاسو ته کم ټیچ شوي وي نو هغه چې کم د تاسو په پریکټیکل فالو کوي نو دا زما فرست ویډیو ده ان شاء الله د لیبارټری فیلډ کې به مونږ ان شاء الله سټیپ بای سټیپ لیبارټری به تاسو ته ښیو مونږه چې لیبارټری څنګه زده کیږي پریکټیکل لحاظ سره مونږ څه کولی شو او مختلف تاسو ته سټیپ بای سټیپ مونږ لیبارټری ډسکس کوو دا زموږ یوټیوب چینل دی ان شاء الله یوټیوب چینل دی ابرار خان داودزی په صرف تاسو د پاره ویډیو ان شاء الله لایک کړئ سبسکرایب کړئ او کمنټس وکړئ که څه مسلې تاسو ته کمنټس وکړئ ان شاء الله د هغې به مونږ چې کوم دی جواب به درکوو نو راځم ستاسو ټایم نه ویسټ کومه لیبارټری فیلډ پریکټیکل لحاظ سره ډېر ایزي دی بې انتهایی ایزي دی خو صرف فوکس غواړي چې تاسو یو شي ته فوکس ورکوئ او تاسو ته زه دا یو خبره واضحه کړم چې په لایف کې یو شیزم چې کوم دی ډیفیکلټ نه دی تاسو به توکل په الله باندې کوئ او هر یو شیز 100% به چې کوم دی تاسو فوکس کوئ دا کار ته نیو کمر د پاره دا ویډیو ما ان شاء الله جوړه کړې ده ان شاء الله تاسو به ډېره فایده واخلئ زه خپل ټرافیک طرف ته چې تاسو به لیبارټری کې فرست ډے نه چې تاسو راشئ تاسو داسې کنفیوز غونته کیږئ نو زه تاسو ته دا یو مشوره درکوم چې د پیلنۍ ورځې نه واله سټارټینګ نه تاسو چې په کوم ورځ باندې راشي د سټارټینګ نه واخله فرست ډے نه چې تاسو کله راشي جی تاسو یو کار هم نه کوئ جی تر 1 ویک پورې تاسو یو کار هم مه کوئ تاسو دا مه وایئ چې یاره زه دا کار چې کوم دی زر زده کړمه نه تاسو سره چې کوم دی مکمل لایف پروت دی مکمل زندگی در سره پرته ده تاسو به ان شاء الله سټیپ بای سټیپ زده کوئ د ورکوټي ټیسټ نه واله تر سپیشل ټیسټ بون میرو تر بایپسي پورې به داسې سپیشل ټیسټونه به تاسو ان شاء الله زده کوئ نو فرست ډے نه چې کوم دی تاسو کله راشئ تاسو به هیڅ هم نه کوئ تاسو به صرف فوکس کوئ خپل کار ته چیرې منیجمنټ څنګه کول دي ریپورټ څنګه ویستل دي ښه بلډ سپیسیمن چې کوم سیمپل دی هغه څنګه اخیستل دي او کسټمر سره چې کوم دی خبرې اترې چې کوم دی باتچیت چې موږ ورته کوم وایو نو کسټمر سره چې کوم دی باتچیت څنګه کول پکار دي نو نمبر 1 خبره خدا ده چې تاسو په کسټمر سره چې کوم دی نرم خبرې به کوئ خوش اخلاقۍ سره به خبرې کوئ چېرې سبا څوک داسې ونه وایي چېرې دا کسو او دا چې کوم دی ایجوکیټډ کسو او دا چې کوم دی موږ سره ډېر بدتمیزۍ باندې خبرې وکړي نو سبا چې کوم دی که تاسو اوس چې کوم دی پریکټیکل لحاظ سره سټوډنټ لحاظ سره نو سبا به تاسو چې کوم دی ان شاء الله چې کوم دی تاسو به غټ چې کوم دی سنټیسټ به تاسو به ان شاء الله غټ چې کوم دی لیبارټری ټیکنیشن به تاسو به ان شاء الله چې کوم دی خپل هاسپټل به جوړوي خپل لیبارټری به جوړوي خپل میډیکل سنټر به جوړوي
نو ان شاء الله بیا به چې کوم دی سبا چې دغه کم کسان دي تاسو چې کوم چا سره چې کوم دی په بدتمیزۍ سره خبرې کړې دي نو هغه کسان به بیا تاسو له چې کوم دی نه راځي او هر یو سړی به چې کوم دی رد اسپال دی وایي. نو فرست خبره چې کوم دی دا ده چې تاسو چې کوم دی هغې سره چې کوم دی ښه خوش اخلاقۍ سره خبرې کوئ او بله دا ده چې لیبارټري کې چې کوم سټاف دی تاسو سره که هغه مالک دی او که هغه چې کوم دی نوکر دی سربنټ دی هغه چې کوم دی تاسو سره چې کوم دی هغې سره به ښه رویه به ښه اخلاق به ساتئ هغې سره به ښه اخلاق ښه رویه به ورسره ساتئ. بیا د هغې نه پس چې کوم دی درېیمه خبره دا ده چې کله 1 ویک ستاسو پوره شي نو د هغې نه پس به بیا چې کوم دی تاسو په لیبارټري کې څومره انسټرومنټ دي تاسو به د هغې نومونه زده کوئ. لکه فار ایگزامپل مایکروسکوپ دی د مایکروسکوپ څه کار دی دې باندې موږ ټیسټ څنګه کولی شو صرف کولی پروسیجر چې کوم دی زه تاسو نه یم چې پروسیجر تاسو زده کړئ 1 ویک نه پس تاسو به صرف د هغې نیم به زده کوئ چې دا مایکروسکوپ دی دا سنټریفیوج دی دا واټر بات دی دا اټوکلیو مشین دی روټین چې کوم دغه وي چې کوم دی مونږ سره دغه زده کول دي. بیا چې کوم کله تاسو هغه زده کوئ بیا به سټیپ بای سټیپ به چې کوم دی تاسو راځئ بیا لیبارټري کې چې کم ټیسټونه کوو د هغې کم ټیوبس چې کوم دي چې په دې ټیوبس کې مونږ دا ټیسټ د دې دپاره کوو لکه فرض کا ای ډي ټي آی چې کوم دی ای ډي ټي آی دی ای ډي ټي آی کې چې کوم دی هغې کې چې کوم دی بلډ ورکې نه کلاټ کېږي هغې کې بلډ ولې نه کلاټ کېږي چې هغې کې چې کوم دی کیلشیم پکې نه او بیا چې کوم دی مونږ سره یلو ټیوب ورته مونږ وایو یا جل ټیوب ورته مونږ وایو په هغې کې چې کوم دی مونږ سره ټیوب چې کوم بلډ چې کوم دی که نه هغه مونږ سره کلاټ کېږي مونږ د څه د وجې هغې کې چې کوم دی کم جیل وي کم آر بي سي وي هغه چې کله مونږ سنټریفیوج کو هغه لاندې ډاون شي او مونږ سره بره چې کوم دی سیرم مونږ سره پاتې شي نو زمونږ چې کوم دی یلو ټیوب کې یا جیل ټیوب کې دا مونږ سره چې کوم دی د دې لپاره بیا مونږ سره چې پی یو ټي ټیوب شو پی یو ټي مونږ د څه لپاره زده کوو نو دغه سټیپونه ټیوبونه چې کوم دی دغه مونږ زده کوو. بیا لیبارټري کې چې کوم منیجمنټ دی په هغې باندې ځان پوه کړو او داسې انشاءالله چې مختلف کم لیبارټري کې چې کم ټیسټونه کول دي د هغې نومونه زده کول دي. لکه فار ایگزامپل دا چې کوم دی فرست ډے د نه زه تاسو ته نه وایم زه تاسو ته چې کوم دی 1 ویک نه پس چې کوم دغه چې کله تاسو مکمل 1 ویک مکمل دا انسټرومنټ اکوپمنټ سامان چې کوم لیبارټري کې مونږ کم یوز کوو د ټیسټونو لپاره هغې کې چې کوم دی هغه تاسو زده کړو د هغې نه پس چې کوم دی 2 ویک کې به چې کوم دی تاسو به ځان له مختلف داسې یو ټایم ټیبل به تاسو ځان نه جوړوئ چې په هغې کې یاره د فرست ډے نه واله تر 1 ویکه پورې تاسو ځان له یو ټایم ټیبل جوړ کړئ ځان سره ډیټ نوٹ کړئ چې یاره د 1 منث نه واله د فرست ډے نه واله تر 1 ویکه پورې به زه هېڅ هم نه کوم زه به چې کوم دی دغه مکمل دغه کار به زه زده کوم صرف به چل به زده کوم چې یاره دا څه دپاره کېږي صرف به هغه فوکس به کوم. کله چې تاسو سره 1 منث 1 ویک پوره شي د هغې نه پس به چې کوم دی بیا ته څه به کې د اکوپمنټ کم سامان چې کم وي مونږ چې کم ټیسټونه ورباندې کوو د هغه نومونه به زده کړئ 1 ویک چې کله پوره شي د هغه نومونه تا مکمل زده کړه چې تا ته ښه مکمل 100% پته ولګي چېرې دا سنټریفیوج دی مایکروسکوپ دی یا نور دغه دی اکوپمنټ دی هغه چې کله ته زده کړه 1 ویک نه پس به چې کوم 2 ویک نه پس 2 ویک نه پس به چې کوم دی بیا 3 ویک به ستا شروع شي 3 ویک نه پس به چې کوم دی ته بیا د ټیسټونو نومونه زده کړې چېرې دا ټایفایډ څه ته وایي پی یو ټي ټیسټ څه ته وایي یورین آري څه ته وایي سټول آري څه ته وایي داسې مختلف ډېر ټیسټونه یې جي
چې هغې کې چې کوم دی مونږ سره بیا چې کوم دی ټیسټونه مختلف راځي. هغې کې چې کوم دی مونږ سره یو آی سی ټي دي. آی سی ټي چې کوم دی مونږ څومره ټیسټونه مونږ سره دي څومره ټیسټونه مونږ په سټیپ باندې کوو. سټیپ چې کوم دی که نه ورکوټ یې غونته کې سټیپ وي د هر یو ټیسټ لپاره خپل سټیپ وي. لکه د ایم پی دپاره خپل ټیسټ راځي، د ټایفایډ دپاره خپل وي، داسې ایچ بی ایس، ایچ سی وي، ایچ آی وي، وی ډي آر ایل، داسې ډېر ټیسټونه دي. هغې ته مونږ آی سی ټي ورته وایو. آی سی ټي باندې مونږ دا کړی دی. بیا چې کوم دی دغه زده کول دي چې آی سی ټي کم ټیسټونه دي. تا چې 3 منثه پورې چې کوم دی تا مکمل د لیبارټرۍ د ټیسټونو نومونه زده کړه، هغې نه پس به بیا چې کوم دی ته په 4م ویک کې به چې کوم دی بیا ته دا زده کړې چېرې آی سی ټي څه ته وایي. آی سی ټي مونږ هغې ته وایو. ما خو درته ډسکشن وکړو چېرې مونږ آی سی ټي کم په سټیپ باندې کم ټیسټونه کوو. هغې کې دا څومره ټیسټونه چې راځي که نه ایچ بی ایس، ایچ سی وي، ایچ آی وي، وی ډي آر ایل، ټایفایډ، ایم پی، داسې ډېر ټیسټونه دي مونږ سره. هغه مونږ سره چې کوم دی ایچ آی وي. نو بیا به ته دا ګورې چې یاره دا ایچ آی وي دا په دې باندې کېږي. بیا چې کوم دی مونږ سره دویم سیکشن چې کوم دی مونږ سره هیماټالوجي دی. هیماټالوجي کې مونږ سره څومره ټیسټونه دي. هیماټالوجي کې مونږ سره چې کم ټیسټ مونږ د بلډ نه کوو، بلډ نه لکه په سلیډ باندې چې کوم مونږ ټیسټ کوو، په د بلډ نه مونږ کم ټیسټ کوو، هغه چې کوم دی مونږ سره هیماټالوجي سیکشن دی. هیماټالوجي څه ته وایي؟ هیماټالوجي یو بلډ ته وایي او لوجي مین سټډي ته وایي. نو د کم ډسکشن مونږ کم ټیسټ چې کوم دی په هیماټالوجي کې کوو، هغې ته مونږ چې کوم دی هیماټالوجي سیکشن دی. بل چې کوم دی مونږ سره سیرالوجي سیکشن دی. سیرالوجي کې مونږ سره چې کوم دی مختلف چې کوم دی یورین آري شو، سټول آري شو، نور داسې ټیسټونه شو، ډېر ټیسټونه شو مونږ سره. نو سیرالوجي کې مونږ هغه ډسکشن کوو. بیا چې کوم دی مونږ سره داسې دغه شو هیسټروپیتالوجي شو. خو هیسټروپیتالوجي چې کوم دی هیسټروپیتالوجي لکه تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو زده کړئ. او هیسټروپیتالوجي چې کوم دی د زمونږ کار نه دی. هیسټروپیتالوجي د ډاکټر کار دی. هیسټروپیتالوجي به ډاکټر به چې کوم دی ډسکشن کوي. بل مونږ سره دی کیمستري فیلډ دی. کیمستري سیکشن چې ورته مونږ کوم وایو. په کیمستري سیکشن کې مونږ چې مونږ سره په کیمستري کې څومره ټیسټونه راځي هغه مونږ ډسکس کوو. نو بیا به چې کوم دی تاسو به په دې باندې به ځان پوهیو چې په یاره کیمستري کې کم ټیسټونه راځي. فار ایگزامپل په کیمستري کې راځي آر بی ایس راځي، شوګر چې ورته مونږ کوم وایو. دې کې مونږ سره راځي یوریا، کرټینین، آر ایف ټي چې کوم دی رینل فنکشن ټیسټ. آر ایف ټي مطلب رینل فنکشن ټیسټ دغه چې کوم دی مونږ دی. ایل ایف ټي لیور فنکشن ټیسټ. رینل فنکشن ټیسټ مونږ هغې ته وایو چې کوم مونږ د ګردو دپاره کوو. ګردو کې مونږ سره دا چې کوم دی ویسټ کېږي او یوریا مونږ سره ویسټ کېږي، کرټینین مونږ سره ویسټ کېږي. نو هغه رینل فنکشن ټیسټ چې لاره ګردې صحیح دي نه دي صحیح، دې کې چې کوم دی څونه فیصد چې کوم دی مونږ سره یوریا راتلی شي، کرټینین راتلی شي. نو دغه مونږ چې کوم دی رینل فنکشن ټیسټ کې کوم. بیا چې کوم دی ایل ایف ټي چې کوم د لیور فنکشن ټیسټ ورته وایو مونږ چې د لیور په باره کې فار ایگزامپل دې کې بیا ډېر ټیسټونه راځي. جی پی ټي راځي پکې، بیلوروبین پکې راځي، یوریک ایسډ پکې راځي، ډېر ټیسټونه په دې کې بیا راځي که نه. دې کې بیا چې کوم دی مونږ ډېر په کیمسټري کې ډېر زیات ټیسټونه دي. داسې بیا چې کوم دی دې کې بیا مونږ سره پی ټي وي، پی ټي ټي مونږ چې کوم دی لکه د بلډ کلاټینګ دپاره هغه ټیسټ کوو، پی ټي پی ټي ټي. او د دې ریشو چې کوم وي بس وي هغې ته آی ان آر مونږ وایو، انټرنیشنل ریشو ورته مونږ وایو. نو دغه ورکې مونږ ډسکس کوو. او انشاءالله چې دا صرف ستاسو دپاره داسې مکمل دغه ما جوړ نه کړو. نو انشاءالله دا ستاسو دپاره یو ورکوټ غوندې ویډیو به انشاءالله چې دې نه به تاسو هر څه زده کوئ. صرف دا مونږ صرف دا ډسکشن کولو چې یاره ټیسټ څنګه کېږي څنګه نه کېږي، ټیسټ څه دپاره، څه ضرورت دی څه ضرورت نه دی. او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره زه چې کوم دی د لیبارټري کم انسټرومنټ دی انشاءالله هغه به تاسو سره زه شیر کوم.
چېرې دا موږ سره سنټریفیوج دی دا دادي او دا څه دپاره کار کوي انشاءالله دا ویډیو به زه تاسو سره شیر کوم د هغې نه پس به انشاءالله بیا مونږ چې کوم دی ډسکشن به کوو بله درېیمه ویډیو کې به انشاءالله بیا زه تاسو سره ډسکشن کوم د ټیسټونو باره کې د هیماټالوجي انشاءالله هیماټالوجي مکمل ټیسټونه چې څنګه سټیپ میتھډ پروسیجر هر یو شیز مکمل انشاءالله تاسو سره به زه شیر کوم د کیمستري داسې د سیرالوجي د آی سی یو ټي انشاءالله دا ټول به زه تاسو سره شیر کوم او انشاءالله تاسو چې کم ویډیو باندې ډسکشن کول غواړئ یا تاسو کومه ویډیو وایي چې یاره په دې باندې چې کم دی کم ټاپک وي په هغې باندې ویډیو جوړه کړه نو انشاءالله تاسو مونږ ته کمنټ کوئ انشاءالله ستاسو به چې کوم دی مونږ 100% چې کوم دی مونږ به ستاسو په هغه ټاپک باندې چې کوم دی ویډیو جوړو نو انشاءالله چې امید لرم ستاسو به ویډیو ډېره زیاته خوښه شوې وي او دعاګانو کې انشاءالله یاد ساتئ انشاءالله آینده دپاره کمنټس کې مونږ ته صرف دا تاسو مست ووایئ چې یاره دا ویډیو زه چې کوم دی پښتو کې جوړوم تاسو پې پوهېږئ که آیا زه چې کوم دی اردو کې جوړه کړم نیکسټ ویډیو زه اردو کې جوړه کړم یا انګلیش کې مکس اردو انګلیش اردو پښتو مکس جوړوم که نه تاسو کمنټس کې مونږ ته ووایئ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله ملاقات کوو او اجازت درنه غواړم د الله په امان